سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امینی هرکلی وایم. د افغان حکومت د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر تېره ورځ له خپلې دندې استعفا ورکړه. ښاغلي اتمر د ملي اجماع او یووالي د ساتنې د امنیت او سولې ټینګښت، سیاسي مدیریت او ټاکنیزې چارې، ښه حکومتولي او د سیمه ییزو او نړیوالو اړیکو په اړه د دولت له مشرتابه غړو سره جدي اختلافونه د خپلې استعفا لاملونه په ګوته کړي دي. له دې سرسم ولسمشر غني د نوموړي استعفا منلې او ورسره جوخت یې په امریکا کې د افغانستان سفیر حمدالله محب د ملي امنیت د نوي سلاکار په توګه غوره کړی دی. په ورته وخت کې حمدالله محب په خپله لومړنۍ وینا کې ویلي چې دغه ستر مسؤلیت یې په داسې پیچلي حالت کې پر غاړه اخیستی چې افغان ولس د ترهګرۍ او ناامنۍ له ګواښ سره مخ دی او ژمنه یې کړې چې د هیوادوالو امنیت ټینګښت ورته لومړیتوب لري. ولسمشر غني تېر ماښام د سیاسي ګوندونو له اساسو سره په کتنه کې د ټاکنو په اړه د هغوی پر وړاندیزونو او طرحو بحث او خبرې وکړې. په دې ناسته کې پریکړه وشوه چې د حکومت او سیاسي ګوندونو څخه د ګډه کمیټه جوړه شي چې د ټاکنو د ترسره کېدو ټاکلې نیټې او مهالویش ته په پام د سیاسي ګوندونو د وړاندیزونو په اړه خپله عملي طرحه وړاندې کړي. ټاکل شوې د ولسي جرګې راتلونکې ټاکنې د تلې پر 28 ترسره شي. 4 کسان په بادغیس کې پر یوې میرمنې د ډلهیزې جنسي تیري په تور ونیول شول. د بادغیس امنیه قمندانۍ ویان نقیب الله امینی وایي دغو کسانو د اختر په ورځو کې د قادس ولسوالۍ په مسافر کشته سیمه کې پر یوې 20 کلنې ښځې چې فاطمه نومیده د پلار او 4 کلنې لور په مخ کې تیری کړی دی. دغه میرمن او کورنۍ له دولت څخه غواړي څو نیول شوي کسان په شک د مجازات محکوم کړي، ګنې پرته له دې به خپل ژوند ته د پای ټکی کیږدي. فهم که اینا که اول بکشه، اینا هر ظلمی که دست میای بکنه دیگه. من به خدا قسم اول که کار من خدا بکنه، دوم اینا بکنه نکنه خطر در میشه، خطر میکشه عزیزان مرگ به خدا به من بیتر دیگه با ما مرگ روایی که غیر ما نشه خود میکشی به خود در میتونیم دیگه. پس دیگه ما خواهشمندیم که این ملت مسلمان ما تا باریم کویتایی که کفار گرفته باشه غیر نشته دار اسلام بپایه، ما خواهش میکنیم که غیر ما بشه، یعنی غیر ما که نشه با ما زندم بکار ادام شوه. اگه نشوه دیگه نه امیر کو میکشم، امیر کو در داده میتونم یا خود میرم میکشم. پلیس اطلاع حاصل کرد، عاجل داخل اقدام شدیم. ما و خوشبختانه ما 4 تن را که یکی به نام حمیدالله فرزند عبدالعلیم است عامل اصلی قضیه است که بازداشت کردیم و 3 تن دیگه هم کسایی هستند که به ظن این قضیه توسط پلیس بازداشت شدند که انشالله تحقیقات در زمینه جریان داره. د هرات پولیس د نشهیي توکو د قاچاق په تور د 3 کسانو له نیولو خبر ورکړ. د هرات د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالحد ولیزاده وایي له دغو کسانو دوی غوښتل څه باندې 170 کپسوله هیروین چې په خپلو معدو کې ځای پر ځای کړي وو په یو پرواز کې هند ته ولېږدوي، خو تر هغې مخکې 13 ورځې پولیسو له لوري نیول شوي دي. د نوموړي په وینا تر دغه پیښې وروسته د دغو هیروینو خاوند د هرات د هوایي ډګر د موټر په تمځای کې نیول شوی دی. پلیس مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی ولایت هرات 2 فرد به ظن قاچاق مواد مخدر بازداشت کرد. افراد بازداشت شده باشندگان ولایت فراه هستند و به تعداد 177 کپسول مواد مخدر نوع هیروئین را بلعیده بودند و میخواستند به کشور هندوستان انتقال دهند که پیش از اینکه اینا موفق بشند از سوی پلیس مبارزه مواد مخدر از مربوطات میدان هوایی هرات بازداشت شدند و همچنان یک فرد دیگه که مالک اصلی این مواد هست او هم از سوی پلیس مبارزه مواد مخدر بازداشت شده. او په کندهار کې د امنیتي ګواښونو له امله شاوخوا 160 ښوونځي تړل شوي دي. په همدې حال کې د پوهنې وزارت مسؤلین د ناامنیو ډېرېدل په دې ولایت کې د ښوونځیو د تړل کېدو لامل بولي او شته ننګونو ته د رسېدنې غوښتنه هم کوي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.